بسم الله الرحمن الرحیم. دا یو واقعه ده. عادتونه نسل او د خاندان پته لګوي. د یو بادشاه په دربار کې یو اجنبي سړی د نوکرۍ د طلب دپاره په دربار کې حاضر شو. بادشاه ترې قابلیت باره کې تپوس وکړو. اجنبي ورته وویل سیاسي یم. عربي ژبه کې سیاسي افهام و تفهیم سره معامله ختمونکي ته وایي. بادشاه سره د سیاستدانو برمارو. هغه یې خاص د اسونو په استبل انچارج جوړ کړو. لږې ورځې مخکې د اسونو استبل انچارج مړ شوی و. هغه له یې مشري ورکړه. څو ورځې بعد بادشاه د ده نه د خپل د ټولو نه ګران اس او خوښې اس باره کې تپوس وکړو. هغه ورته وویل بادشاه سلامت، ستا اس نسلي نه دی. بادشاه ډېر حیران شو. ځنګل نه یې پراچه راوغو. اس باره کې ترې تپوس وکړو. پراچه ورته وویل بادشاه سلامت، اس نسلي دی، خو ته دې اس په پیدایش کې مور مړه شوې وه، نو ما دله د غوا پی ورکړي دي. دی د غوا سره غټ شوی دی، باقي اس نسلي دی. بیا هغه انچارج راوغوښته او تپوس یې ترې وکړو تا ته څنګه پته ولګېده چې اس نسلي نه دی؟ هغه ورته وویل دا اس چې کله واښه خوري نو د غواګانو په شان سر یې ښکته نڅلی. اس چې کله واښه خوري نو واښه په خوله کې اوچوتئ بیا یې خوري. بادشاه ته د فراست نه ډېر متاثره شو. مسول کور ته یې د خوراک څښاک ډېر څیزونه ولېږل. په هغې کې غوړي، اوړه، ګډې، بیزې، مرغو اعلی قسم غوښې بطور انعام ولېږلې. ورسره مسول له د ملکه په محل کې تعینات کو. څو ورځې بعد بادشاه د مسول نه د ښځې باره کې تپوس وکړو. هغه ورته ویل بادشاه سلامت، ستا ناسته بادشاه سلامت، ناسته پاسته د ملکو په شان ده، خو شهزادګۍ نه ده. بادشاه ډېر خفه شو. د خپلې سخرګنۍ نه یې تپوس وکړو. هغه ورته وویل بادشاه سلامت، حقیقت دا دی چې ستا پلار زما د خاوند نه زموږ د ماشومې په پیدا کېدو رشته غوښتې وه. در حقیقت زموږ ماشومه په شپږو میاشتو وه چې وفات شوه. ځکه چې زموږ او ستاسو د بادشاهۍ سره قریبي تعلق قایم ساتلو دپاره موږ بله ماشومه خپله لور جوړه کړه. بادشاه مسول نه تپوس وکړو تا ته څنګه پته ولګېده چې دا ملکه نه ده؟ مسول ورته وویل چې د دې خپل ملازمانو سره سلوک د جاهلانو نه هم بدتر دی. بادشاه مسول د فراست نه نور هم ډېر متاثره شو. مسول له یې ډېر انعامونه ورکړل. په هغې کې اوړه، غوړي، ګډې، بیزې شامل وې. ورسره یې په خپل محل کې تعینات کړ. څه وخت وروستو مصاحب راوغو او د خپل باره کې ترې تپوس وکړو. مصاحب ورته د زندګۍ امن غواړم. بادشاه ورته وعده ورکړه چې مصاحب ورته ووی نه ته بادشاه زوی او نه ستا چار چلند د بادشاهانو په شان دی. بادشاه له ډېره غوسه ورله، لیکن مصاحب ترې لومبی د زندګۍ امن غوښتی و. بادشاه سیده د مور محل ته ورسېده. مور ورته ووی دا خبره رښتیا ده چې ته یو د چرواهي زوی یې، زموږ اولاد نه و، موږ ته وساتلې غټ کړې. بادشاه مصاحب نه تپوس وکړو چې تا ته څنګه معلومه شوه چې زه بادشاه زوی نه یم؟ مصاحب ورته وویل بادشاه چې چاله انعام ورکوي نو په هغې کې روپۍ، اشرفۍ، هیرې جواهر په شکل کې وي، لیکن ته چې چاله انعام ورکوي په هغې کې ګډې، بیزې، خوراک څښاک څیزونه دا اسلوب د بادشاهانو نه دی، دا د چرواهي کیدی شي. ملګرو عادتونه نسلونو پیژندګلو کوي. یو ښه عادت د ښې وینې نشاني ده. هر چا سره د ښه اخلاقو سره پیش راځئ. امید لرم دا ویډیو به د نورو ویډیوګانو په شان ستاسو خوښه شوي. دعاګانو کوم یاد ساتئ.